د قوشتېپې کانال او پر ځان بسیا افغانستان هیلې. د افغانستان اسلامي امارت د روان کال د وري په 9مه نیټه په بلخ کې د قوشتېپې په نوم د اوبو لګونې ستر کانال پرانیست چې 215 کیلومتره اوږدوالی، 100 متره سور او 8.5 متره ژوروالی به ولري. دغه کانال د افغانستان له لومړۍ اوبهیزې حوزې یا امو سیند څخه سرچینه اخلي او د جوزجان ولایت له لارې د فاریاب اندخوی ولسوالۍ ته رسیږي. د اوبو دغه کانال چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا پرانیستل شو د 550 هکټاره ځمکې خړوبولو او په ثانیه کې د 650 متر مکعب اوبو د لیږد وړتیا به ولري. دغه ستره پروژه چې ټولیز لګښت یې 80 میلیارده افغانۍ اټکل شوی د افغانستان له ملي بودیجې څخه تمویلیږي. د قوشتېپې کانال د رغونې چارې چې په 3 پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو یې د بلخ تر دولت آباد او پاتې برخه یې په 2 نورو پړاوونو کې د فاریاب اندخوی ولسوالۍ ته رسیږي چې ټولې تخنیکي چارې په خپله د افغان انجینرانو لخوا ډیزاین شوي دي. دغه کانال پر امو سیند جوړیږي چې د 4000 مترو په لوړوالي د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د کابو 1126 کیلومترو په اوږدوالي سره د افغانستان او تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو ترمنځ سرحد جوړوي. که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد بلل کیږي چې کابو 80 سلنه افغانان پکې بوخت دي او د نفوس 55 سلنه برخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول د دغه سکتور له لارې د خپل ژوند چارې پر مخ بیایي. همدارنګه د قوشتېپې کانال د هیواد د شمال لویدیځ او شمالي برخو له هغو سیمو څخه تیریږي چې د 2000 کیلومتره اوږدوالي او 50 کیلومتره سور سره 10000 کیلومتره مربع پراخې دښتې لري چې د اوبو له شدید کمښت سره مخ دي. نو د دغه کانال په رغونې سره به 550,000 هکټاره ځمکه خړوبه شي چې دا د کرنیز سکتور په پراختیا کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. بل دا چې افغانستان 50 میلیارده متر مکعب اوبه لري خو له بده مرغه یوازې له 60 سلنې څخه یې په کور دننه استفاده کیږي او پاتې نور یې د اوبو لګونې د کافي مدیریت نشتوالي له امله ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. همدارنګه امو سیند چې د هیواد له مهمو اوبهیزو حوزو څخه ګڼل کیږي چې په یوه ثانیه کې 2000 متر مکعب اوبه لیږدوي. نو د قوشتېپې کانال رغونه چې په ثانیه کې د 650 متر مکعب اوبو د لیږد وړتیا لري د یادې اوبهیزې حوزې مدیریت کې رغنده ګام بلل کیږي. همدارنګه د قوشتېپې کانال لومړنۍ ستره پروژه ده چې تخنیکي چارې د افغان انجینرانو لخوا ډیزاین شوي له ملي بودیجې څخه تمویلیږي او د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په مدیریت تطبیقیږي چې په یوه وخت کې کابو 200,000 افغانانو ته په لنډمهاله توګه او په زرهاو نورو ته د دایمي کار زمینه برابرولی شي. دا چې اوس مهال مو ډیری هیوادوال وزګارتیا څخه کړیږي نو دغه پروژه د کارموندنې او وزګارتیا کچې راکمولو کې یو مهم پرمختګ ګڼلی شو.